صدمگی محفوظهای خارج پاکستان است. مجاهدین ما در ساعت با برادرهای سرکاری مجاهدین که د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت یو جګپوړي پلاوي د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ ته سفر کړی او د هغه ځای له سرحدي پوستو د افغان اسلامي اردو له ځواکونو او د جګړې له صفري نقطې څخه یې لیدنه کړې او د پاکستان یرغلګرو ځواکونو ته یې سخت خبرداری او اخطار ورکړی. دا چې یاد پلاوي کې څوک شامل دي؟ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ پر ډیورنډ فرضي کرښه څه روان دي؟ آیا جګړه درېدلې که نه؟ یا د جګپوړي پلاوي پاکستان ته کوم اخطار ورکړ؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال له سرحدي پوستو لیدنه کړې. د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د وضعیت ارزونې په مخه د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ ته سفر کړی او هلته په فرضي کرښه کې د اسلامي ملي اردو منسوبینو له پوستو څخه لیدنه کړې. وزارت ویلي چې د لوی درستیز مرستیال یرغلګرو ته د خبرداري په پیغام کې ویلي موږ د جګړې طرفدار نه یو. که زموږ د خاورې په یو کونج کې کوم فیر وسي نو زموږ تجربه لرونکي ځواکونه بې پروا نه دي او په عاجله توګه به هغوی ته ځواب ورکوي او فوراً به ځوابي حمله پرې کیږي. د ملي دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې پاکستاني لوري ته د اسلامي ملي اردو ځواکونو له لوري د جدي خبرداري او بیړني ضرب العجل د ټاکلو له امله اوس مهال په سیمه کې نښتې کمې سوي دي. د یادونې وړ ده چې وړ مورد سهار وختي پاکستاني الوتکو پر افغان خاوره تجاوز وکړ چې په جواب کې افغان مجاهدینو سرحدي ځواکونو د ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر د پاکستان ګڼ پوځي مرکزونه د درنو وسلو پر مټ په نښه کړل او حملې پرې وکړې. مولوي محمد یعقوب مجاهد چې تازه خپل پوځي لباس په تن کړی و د پاکستان د حملې په غبرګون کې فوراً د ځوابي حملې امر وکړ او د پاکستاني پوځ پر لویو پوځي مرکزونو یې په درنو وسلو سره بریدونه وکړل. د افغان ځواکونو په یادو بریدونو کې پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتل. وی او ای ډیوه رسنۍ په همهغه ورځ راپور ورکړ چې د پاړه چنار زلوی کورمه کې د افغان پوځیانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه کې د پاکستان د پوځ یو کپټان وژل سوی او دوه نور پوځیان ژوبل سوي دي. همهغه وخت جګړې دوام درلود خو په وروسته کې هم پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پاکستاني پوځ ته هم نږدې کس دی یو ځل بیا د افغانانو پر وړاندې توندې خبرې کړي. دی وایي چې پاکستان د خطرناکو افغان کډوالو کې راګیر دی او اوس بیرته باید ولیږل سي. نوموړی زیاتوي چې د دوی میلمه پالنه نوره بس ده. طالبان یې باید نور مسؤلیت واخلي او افغان یو ناشکره ملت دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.